الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب التمتع. باب دې په بیان د حج تمتع کې. د قران او تمتع دوانو کې دننه د حج او د عمرې جمع ده، دوانو کې جمع کیږي. نو تمتع په مقابله کې قران افضل دی، نو ځکه قران بیان یې مصنف رحمه الله مونږ او تاسو ته مخکې ذکر کا. اوس دریم قسم د حج تمتع دی، هغه به ذکر کوي. تمتع لغوي معنی چې دا د فائدې ته ویل کیږي، ګټه حاصلول. او اصطلاحي تعریف دا دی چې په یو سفر کې د حج او عمرې یو ځای جمع کول. اول دی عمرې احرام وتړي او د هغې افعال دی ادا کی. او متمتع په دوه قسمه دی، یو هغه دی چې هغه د میقات نه هدیه اغستې وي، او دویم هغه دی چې هغه نوی اغستې هغه وایي چې عمل ته یې واخلم. نو چې کم کس دلته ځان سره وړی وي، نو هغه کس لپاره دا حکم دی چې هغه به ځان نه حلالوي، او چې کم نوی وړی نو هغه به ځان حلالوي. بیا به حرم کې بیا به هغه څه شی وکړي، بیا به احرام وتړي د هغې دپاره. نو دا فرق دی. نو مصنف رحمه الله فرمایي چې التمتع، تمتع چې دی افضلو دا بهتر دی، من الافراد، د حج افراد نه، عندنا پنیز زمونږه. حج تمتع چې دی دا د حج افراد نه بهتر دی. نو تمتع هم د قران په معنا دی، ځکه لکه څنګه چې په قران کې حج او عمره دواړه عبادتونه یو ځای کیدلی شي، نو همدغه رنګې په تمتع کې هم دواړه جمع کیدلی شي. نو په ماقبل یعنی د بر عبارت کې دغه خبره ثابته شوه چې قران افضل دی. همدغه رنګې مشابهت د وجې نه تمتع د افراد نه څه شی دی دا بهتر دی، ځکه چې په افراد کې جمع بین العبادتین نه موندل کیږي او په دې دواړو کې موندل کیږي. والمتمتع، او متمتع چې دی علی وجهین په دوه قسمه باندې. متمتع یسوق الهدیه، یو متمتع هغه دی چې هغه هدیه ځان سره وړي بوزي. ومتمتع بل هغه دی چې لا یسوق الهدیه، چې هغه ځان سره نه بوزي نه وړي. نو متمتع په دوه قسمه دی، یو هغه کم چې یعنی هدیه زناور د میقات نه هغه وړي، بل هغه دی چې هغه نه وړي. نو هر یو حکم چې دی دا مختلف دی. وصفة المتمتع، او متمتع کیفیت دا دی، طریقه ان یبتدئ من المیقات، دا چې شروع به وکړي د میقات نه. فیحرم بعمرة، د عمرې احرام به وتړي. ويدخل مکة، او مکې ته دی داخل شي. ويطوف لها، او بیا دی طواف وکړي د عمرې دپاره. ويسعى، او سایه دی وکړي د صفا او تر مروه. او بیا ويحلق، او حلق دی وکړي. او يقصر، یا دی قصر وکړي. وقد حل من عمرته، او د خپل عمرې نه دغه کس چې دی دا حلالیږي. ويقطع تلبیه، او ختم دی کړي تلبیه. اذا ابتدأ، کله چې شروع کی بالطواف، په طواف باندې بس تلبیه دی قطع کی. ويقيم بمکة حلالا، او پاتې دی شي په مکه کې حلال دی پاتې شي په مکه کې. او فاذا كان يوم الترویه، او کله چې د ذی الحجې اتمه نیټه شي، نو احرام دی وتړي بالحج، د حج دپاره، من المسجد الحرام، د مسجد حرام نه. وفعل ما يفعله الحاج مفرد، او ادي کړي هغه افعال کم چې صرف حج کوونکی کوي، یعنی چې صرف حج کوونکی کم افعال کوي، نو دا د مکه افعالو کی. او وعليه دم التمتع، په هغه باندې لازم دی دم تمتع. ګورئ حج تمتع مطلب دا دی چې د میقات نه دی صرف د عمرې احرام وتړي، او مکې مکرمې ته ورسیږي، عمرې ارکان دی ادا که، احرام دی خلاص کی، او دی وروسته مکې مکرمې اوسیدونکي په شانتې دی چې دی دلته دی پاتې شي، قیام دی وکړي. بیا چې کله اتم ذی الحجه راځي، نو په دې حرم حدود کې د څه شی وکړي، احرام دی وتړي. نو دا دلته دا وفرمایي. فإن لم یجد، که چېرته پیدا نه که هدیه، نو بیا به څه شی کوي؟ نو 3 ایام، 3 ورځې روژې به نیسي. فی الحج، په حج کې اخرنی به د عرفې په ورځ راځي، دا مستحب دي. و7 اذا رجع الى اهله، هو روژې به هغه وخت نیسي چې کله کور ته راغی. یعنی متمتع که چېرته قرباني ونه کړي، نو د حج په زمانه کې د 3 او 4 روژې چې دی
راتلو وروسته ونیسي. اوس که عمل ته پاتې شو نو بس بیا هلته هم نیولی شي. وإن أراد المتمتع که چېرته اراده وکړه متمتع ان یسوق الهدیه یعنی بیول غواړي د هدیې نو احرم احرام دې وتړي وساق هدیه او خپل هدیه دې بوزي. وإن كانت بدنه بس که چېرته هغه اوښه وه نو قلدها نو وادي چوي هغه په غاړه باندې بمزادتن یعنی پټه دې واچوي او نعلن یعنی زړه سرمن وي کنه سرمن هغه یو پټه بیا دې ورته واچوي او نعلن یا پیزار دې ورته واچوي. اوس دلته وایي که چېرته متمتع هدیه زناور بیول غواړي وړي ځان ته نو احرام دې وتړي د خپل هدیه دې بوزي. که چېرته هغه اوښو نو وادي چوي د هغه په غاړه کې دې زړه سرمن یا پیزار دې واچوي. نو دلته مصنف رحم الله فرمایي چې متمتع که چېرته هدیه د ځان سره وړل غواړي ځان سره وړي نو قلادي تړل داسې شی دی دا سنت دی چې خلک پوه شي چې دا هدیه د حرم دی. د جاهلیت په زمانه کې یعنی که داسې به یې وکړه نو خلکو به پرې لوټ مار نه کول، هغوی به پرېښودلو، ویلې به یې چې دا هدیه د حرم دی نو هغه غلو به هم لوټ مار په دې باندې نه کولو. واشعر البدنه عند ابي يوسف او اشعار دي کړي اوخه پنیز دا یعنی اشعار دی وکي پنیز د امام ابو یوسف محمد رحمهم الله تعالی وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن دا چې زخمی کی د اوخ کوبه من الجانب الايمن د خي طرفنا. ولا يشعر اشعار دی نکي عند ابي حنيفه پنیز د امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی. ګوره د اشعار لغوي معنا چې دا نخه جوړول او اصطلاحي معنا دا ده چې د اوخه خي طرف باندې داسې نخ لګول یا هغه په وینو سره رنګولی شي تر څو چې لیدونکي ته دا معلوم شي چې دا هدیه ده او چې کله ورک شي نو وپېژندل شي. د جمهور علماو په نیز باندې او د صاحبینو په نیز باندې دا اشعار چې دی د سنت دی. دوی فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قایل نه دی. خدا ولی قایل نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله نه اصل اشعار ته مکروه ویلی دي او نه هغه د سنتیت نه انکار کړي چې دا سنت دی، بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې به خلکو د اشعار په ډیره زیاته مبالغې سره کولو. هغه پوستکی به یې پرېکو تر دې چې هغه ډیر جوړ زخم به جوړ شو نو زناور ته به ناقابل برداشت هغه تکلیف و نو همدغه زناور د مړ کېدو یره به وه. نو نفس اشعار نه یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله دا مخالف نه دی، د دې د داسې کار نه مخالف دی چې داسې ونه کړی شي، نو بلکې د اشعار کې د مبالغې نه منع ده او نه د دې نه چې بالکل مه کوئ. فاذا دخل مکه ته بیا چې کله داخل شي مکې ته نو طواف دې وکړي وسعه او سعیه دې وکړي ولم یحلل او نه دې حلالیږي حتی یحرم تر دې چې احرام وتړي بالحج د حج دپاره یوم الترویې د ترویې یعنی اتم د ذوالحج. نو چې مکې ته داخل شي طواف دی وکړي سعیه دی وکړي ځان دې نه حلالوي تر دې چې احرام وتړي د حج دپاره په ورځ د ترویې چې اتم ذوالحج راځي. فإن قدم الاحرام که چا مقدم کو دا احرام قبله مخکې د دې نه نو جاز دا جایز کیږي وعلیه او په ده باندې دم التمتع هغه دم تمتع هغه لازم دی. فإذا حلق بیا چې کله حلق کو یوم النحر په ورځ د نحر باندې چې دی حلق کو نو فقد حلل په تحقیق سره دا حلال شو من الاحرامین د دوانو احرامونه. نو بیا چې کله هغه د قربانی په ورځ حلق کو نو د دوانو احرامونه څه شی کیږي هغه حلالېږي. ګورئ متمتع کم چې هدیه د ځان سره هغه وړي کله چې مکې ته داخل شو نو هغه د عمرې دپاره طواف او سعیه وکړي او چې کله یې دغه ارکانونه ادا کړل دې نه وروستو اتم د ذوالحجې د حرم احرام وتړي لکه مکې کې چې اتم د ذوالحجې احرام تړلی دی. که چېرته متمتع د اتم ذوالحجې مخکې احرام تړلی و نو دا هم جایز دی بلکې افضل دی. نو د کتاب صاحب فرمایي چې په حج تمتع کوونکي باندې قرباني واجب ده. متمتع چې کله د لسم د ذوالحجې کې د سر خرولو یا د قصر وکړو نو هغه د حج د عمرې دواړو احرامونه څه شی شو هغه حلال شو. وليس لاهل مکه او نشته د اهل مکې دپاره تمتع حج تمتع ولا قران حج قران وانما لهم الافراد خاصه د هغوی دپاره په خاص طریقې سره دغه حج افراد دی. واذا عاد المتمتع او که چېرته بیرته راغی متمتع الى بلدی خپل وطن ته بعد فراغه وروسته د فراغت د من العمرة د عمرې نه ولم يكن ساق الهدي او نو
وړي هغې هدیه نو بطله نو باطل شو تمتعه د هغې تمتع. که چېرته واپس راغی متمتع خپل وطن د عمرې د فارغ کېدو وروستو او نو وړي هغه هدیه نو باطل شوه د هغې تمتع چې دی هغه باطلیږي. نو متمتع که چېرته افاقي دی د عمرې د ادا کولو وروستو واپس راغی بیا یې حج وکړو نو تمتع چې دی دا باطل دی. ومن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج کم کس چې احرام وتړلو بالعمرة د عمرې قبل اشهر الحج د حج د میاشتو نه مخکې فطاف لها نو طواف یې وکړه د عمرې دپاره اقل کم من 4 اشواط د څلور یعنې درې وکړه څلورونه کم. ثم دخلت اشهر الحج او بیا د حج میاشتې راغی نو فتممها نو هغه عمره پوره کړه واحرم بالحج او د حج احرام وتړلو نو کان متمتعا نو دغه کس متمتع کیږي. فان طاف لعمرته که چېرته د حج یعنی طواف وکړي د عمرې قبل اشهر الحج د حج میاشتو نه مخکې 4 اشواط څلور چکرونه نو فصاعد یا زیات ثم حج من عامه بیا حج وکړو په دغه کال نو ذلک دا لم یکن متمتعا نو دا یعنی متمتع نشو. ګورئ دلته دا مسله بیانوي که چېرته کم کس د حج میاشتو نه مخکې عمرې احرام یې وتړلو او څلور چکرونه یې طواف د حج په میاشت وکړه او 3 له دې نه مخکې کړي یعنی 3 مخکې کړي د حج میاشتو کې یعنی ټوټل ودی بیا یې 4 وکړه نو دغه کس متمتع کیږي ځکه چې زیات چکرونه د حج په میاشتو کې شوي دي چې هغه 4 نو اکثر د پاره حکم د کل دی نو همدې وجې نه ویل کیږي داسې چې ګویا که د عمرې پوره طواف د حج په میاشتو کې شوی دی نو لهذا دغه کس متمتع شو. او که د برعکس وي نو نه متمتع کیږي ځکه چې د هغه حج د میاشتو نه مخکې اکثر ادا کړي دي یعنی اکثر څو دي 4 ادا کړي 3 اوس ادا که نو اوس دا نه ګرځي نو چونکې اکثر لره حکم د کل وي ګویا داسې شو چې پوره طواف د حج میاشتو نه مخکې کړی دی نو ځکه دا متمتع نه ګرځېږي. ومن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج چا چې احرام وتړلو د عمرې مخکې د میاشتو د حج نه فطاف لها نو بیا یې طواف وکړو اقل من 4 اشواط کم د 4 شوطونه ثم دخلت اشهر الحج بیا د میاشت د حج راغی نو فتممها نو دی پوره کړه په دې میاشت د حج کې واحرم بالحج او احرام یې وتړلو د حج نو کان متمتعا دا متمتع ګرځېږي. فان طاف لعمرته که طواف وکړي د عمرې نه قبل اشهر الحج د میاشتې د حج نه مخکې 4 اشواط 4 چکرونه فصاعد یا زیات ثم حج من عامه بیا حج وکړو په دغه کال نو ذلک لم یکن متمتعا نو دا نه ګرځي متمتع ځکه اکثر خو یې مخکې کړي دي عقل ورته پاتې و که عقل یې کړی وی 3 نو اکثر یې اوس کړی وی نو بیا هم ګرځېدو متمتع. واشهر الحج اوس میاشتې د حج ښیي چې کم یو دي واشهر الحج او د حج میاشتې چې دي شوال دی وذو القعدة وذو القعده وعشر من ذي الحجه او 10 ورځې د ذي الحجې دي نو 3 میاشتې شو کنه شوال ذو القعده او 10 ورځې د ذي الحجې دا حج میاشتې دي. فإن قدم الإحرام بالحج که چېرته مقدم که احرام د حج علیها په دې میاشتو باندې نو جاز احرامه نو جایز کیږي داغه احرام وانعقد حجه او داغه حج چې دی منعقد شو. ګورئ په دې عبارت کې چې دی د حج میاشتې مونږ تاسو ته وښودلې کم یو دي یعنی شوال دی ذوالقعده ده اولنې 10 ورځې چې دي هغه د الحج دي. که چېرته کم کس د حج احرام د شوال نه مخکې وتړلو نو زمونږ په نیز باندې دغه احرام چې دی دا روا دی دغه احرام د حج دپاره منعقد کیږي بس صحیح دی نو بالکل صحیح کیږي ښه. اوس مخکې بل مسله بیانوي واذا حاضت المرأة عند الاحرام کله چې حایزه شي ښځه احرام په وخت کې نو اغتسلت غسل دی وکړي واحرمت او احرام دی وتړي وصنعت كما يصنع الحاج داسې دی وکړي لکه څنګه چې کوي حاجیان غیر انها غیر د دینه چې انها لا تطوف بالبيت بیت الله شریف طواف دی نه کوي حتی تطهر تر دې چې پاک شي ځکه به نه کوي چې دا مسجد دی او مسجد ته ننوتل دا جایز نه دی دې دپاره. واذا حاضت بعد الوقوف او که چېرته حیض راغی د وقوف عرفه نه وروستو وبعد طواف زیارته او طواف زیارت نه وروستو نو انصرفت نو اودي ګرځي من مکه ته مکې نه دی وګرځي ولا شی علیها هیڅ شی نشته په دې باندې لترک طواف الصدر د طواف صدر پرېښودو د وجې نه. اوس دلته دا مسله بیانوي که چېرته د وقوف عرفه او د طواف زیارت نه وروستو حیض راغی نو د دې څه حکم دی. اوس طواف صدر خو پاتې دی نو دلته فرمایي که چېرته ښځه د وقوف عرفه او د طواف زیارت نه وروستو په دې باندې حیض راغی اوس د مکې نه رخصته شي ښه همداسې صورت کې دی ښځې د طواف صدر چې دی دا معاف دی او په هغه باندې هیڅ قسمه فدیه وغیره هم نه لازمیږي بس لاړ دي شي دغه
کار چې دی دا پوره کیږي.